السلام علیکم ګران محترمین ملګرو په دهلی چې تاسو پر روغ جوړو خوشاله وئ ګران ملګرو زه یم سید الله حسن زربیه تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم ملګرو په ویډیو کې ما تاسو ته د فیسبوک آی ډي د ښایسته کولو لپاره درې ډېر خوندور په زړه پورې سټایلیش بیو راوړي دي چې دغه بیو به ستاسو ډېر خوښ شي او دغه بیو تاسو په ډېره اسانۍ سره په خپل فیسبوک آی ډي پروفایل باندې لګولی شئ نو دغه درې وړه بایو چې دي ما تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې لینک دی په هغه کې اچولی دي کله چې تاسو ډسکرپشن کې لینک دی په هغه کلیک وکړئ تاسو به سایټ راخلاص شي په سایټ کې به دغه درې وړه بایو تاسو ته پرتې وي له هغه څخه تاسو کاپي کوئ او دلته په دې منځ خوا کې خپل نوم هم ورسره لیکلی شئ څو خور په نوم چې وي تاسو لیکلی شئ نو هر بایو چې تاسو خوښ وي هغه راواخلئ کاپي کړئ او کله مو چې کاپي کړ او له هغه ځای څخه بیا تاسو کاپي کړئ او راشئ خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته کله چې خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته راغلی نو تاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې ولګوئ لکه څه ډول چې مخکې یو بایو لګېدلی همدغه یو دی تاسو به دغلته په دغه بیو کلیک وکړئ لاندې کوم ایډیټ اپشن چې راځي په دغه به کلیک وکړئ او دغه بیو په تاسو دغه بیو کلیر کړئ تاسو به دغه بیو مکمل لرې کړئ په دغه پر ځای به د بل بیو پیسټ کړئ کله مو چې پیسټ کړئ او دغه بیو به تاسو خپل فیسبوک آی ډي لپاره سیو کړئ دا ته ښکاري چې ډېر خوندور او په زړه پورې بیو دی او ډېر دوستان بیا شکایت کوي چې دغه بیو چې موږ کاپي کړو هغه په فیسبوک آی ډي باندې نه لګېږي نو ملګرو کله چې تاسو بیو کاپي کوئ کله کله سایډ کې دغسې راځي هغه په منځ کې فاصله راغلې وي لکه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري داسې یو فاصله راغلې وي نو کله چې تاسو بیو کاپي کوئ لومړی تاسو د بیو څخه د فاصله کټ کړئ په دې شکل سره وګورئ نو بیو څخه چې کله فاصله تاسو کټ کړئ نو تاسو په ډېره اسانۍ سره بیا په خپل فیسبوک آی ډي باندې لګولی شئ دلته فاصله ورسره راشي هغه د 100 تورو څخه زیات شي یا 100 تورو څخه زیات شي نو بیا فیسبوک آی ډي بیو باندې نشئ لګولی نو هغه تاسو ترې کټ کړئ بیا یې کاپي کړئ خپل فیسبوک آی ډي پروفایل باندې ولګوئ نو ملګرو دا طریقه چې ما تاسو ته وښوده په دغه طریقه تاسو دغه بیو د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل باندې لګولی شئ نو مننه ښه وختونه وښې شي بې ولرئ